پردي زامن یې ووژل د جهاد په نوم د انتحاري په نوم او خپله دوی له مرګ نه دغونه کېږي. د ملا هیبت الله تازه فرمانونو ته د ادریس ستانکزي غبرګون وایي له مرګه ویریږي دا چې نورې څه ویلي جزئیات یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لوی سرشتن تعالی په نامه د شیخ هیبت الله فرمان به مو لیدلی وی. ټولو طالبانو ته امر کړی دی چې په ادارو کې یو حکومت انډیوالانو خپلوان مه مقرروئ. موږ خو دا 2 کاله دغه چیغې وهل چې تر ټولو نااهله بېسواد بېسوي او چارپایان د طالبانو چارواکي دی او پر افغان ولس باندې همدا بېسوادان او همدا لغړیان حکومت کوي بدبختانه. خو طالبانو به دا ویل چې تاسو تخریب کوئ. اوس خو دقیق خپله شیخ هیبت الله څخه چیغې ووتل چې نور بس دی خپلوان نه مقرروئ. د دوی یو وزیر 10 کسه خپل خپلوان مقرر کړي دي ټول رئیسان مقرر او دا شی باید اول خپله ملا هیبت الله تطبیق کړي ځکه نیم حکومت خو نو د ملا هیبت الله اخشیانو باجګانو د کاکا زامنو ماشونه لري او بیا نور حکومت خو نو د خاني کورنۍ دی دی ورور سو دی کاکا سو دی د کاکا زوی سو دا ولا دا د ملا عمر زوی سو دی ورور سو دی وروره سو دا فلاني دا خو ګرته دا رقم کوي چې باید د طالبانو 90% چارواکي ګرده کور کښېني او بېرته پاکستان ته ولاړ شي ځکه دا خو ګرده د اخشیانو د باجګانو حکومت کوي او ملا هیبت الله زور هم نه رسېږي چې دا فرمان تطبیق کړي. څوک خبره هم نه ده. د دې خبرې د ثبوت لپاره تر ټولو ښه خبره ده د نبیل صاحب چې دغه اوس کې هیبت الله فوز جوړوي ځان ته 40,000 کسیز فوز چې د تر قمندې لاندې وي او د هغه فوز لپاره یوازې 80 میلیارد افغانۍ د وزارت مالیې څخه اخیستې ده ځکه وزیر د مالیې استعفا هم وکړي چې د خواهشات یې نسوای کولی 40,000 کسان ته ځان ته وایي چې زه د وزارت داخله لرم او جي ډي آی لکه استخبارات یې هغه لرم ملا یعقوب وزارت دفاع لري بیا هم تر 40,000 فوز جوړوي. خو دا په دې معنا دی چې ملا هیبت الله پر سراج افغاني او پر یعقوب باندې باور نه لري. دی غواړي چې ځان وساتي دی نه غواړي چې شهید سي د خدای په لاره کې د اسلام په لاره کې. امیر المؤمنین له مرګه بیریږي. زما ټول افغانانو مشخصا پښتنو ته دا پیغام دی چې دې خلکو ته خپل زامن مه استوئ د سرباز په نوم د کار په نوم د مدرسې په نوم د اسلام په نوم د دین په نوم د شهادت په نوم ځکه همدا خلک تر ټولو ډېر دارن دی. ملا هیبت الله 40,000 کسه پوځ جوړوي چې ځان وساتي. دی ځان د شیخ الحدیث وایي په دې نه پوهېږي 40,000 نه 40 میلیونه پوځ هم جوړ کړي چې وخت یې پوره یې مرګ څخه تېښته نشته. خو زما ارمان دا دی چې پردي زامن یې ووژل د جهاد په نوم د انتحاري په نوم او خپله دوی له مرګ نه دغونه کېږي شي. دا خلک دغونه منافقین دی او دا باید د ولس وپېژني. نور دا شی باید نور ولس درک کړي. دا خلک په دې نه ارزي او دا خلک مقام نه لري ځکه له یوې خوا دوی پر ولس باندې ظلم کوي د ولس پیسې غلا کوي. د 80 میلیارده چې ملا هیبت الله مصرفوي دا د هغو غریبکارانو څخه ټکس اخیستل سوي دوکاندار کراچیوان د دغو څخه ټکس اخلي او د خپل شخصي منشن جوړوي. د یوې خوا پر ولس ظلم روان دی له بلې خوا څخه پر د ولس بېعزتي روانه ده. پرون په کندهار کې د دوی پچم رئیس د معارف وایي چې په مکتبونو کې په جمهوریت کې مخکې دغونه فحشا و چې که د یوې ورځې ګناه مشترکې موږ به ټول دوزخ ته ولاړ شو. کندهار د ټول افغانستان پزه ده عزت دی. هغه کندهار چې هلته نازو انا و سرخونه انا و ملاله میوندې وه د هغه کندهار څخه نن د افغانیان مدرسې یو لغړی راځي او ټول ته بېعزتي کوي او دا یوازې ښځینه ورته بېعزتي نه کوي نارینه ورته هم ده چې تاسو ښه پلرونه نه وئ تاسو ښه ورونه نه وئ تاسو ښه مېړونه نه وئ چې خپل ښځې څخه مو ساتنه نه شوئ کولی. افسوس چې موږ ته مو خپل تربیه او اخلاق ته اجازه نه راکوي چې ستاسو د ښځو ورونو
خوندو په اړه خبرې وکړو. یعنې ستاسو په ژبه زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر څه هم راسره شته، خو که موږ هم چې د ښځو په اړه خبرې وکړو بیا زموږ او ستاسو په منځ کې فرق څه شي سته. انشاءالله دا د ابوجهل لښکر به یوه ورځ بیا هم لکه مخکې چې له افغانستانه وزبستان پاکستان ته ووتل همداسې یوه ورځ به راځي او دا که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.